د لوی سپېڅلي خدای په نامه. ګرانو ماشومانو، السلام علیکم. ډېره خوشحاله یم چې نن مې تاسو ته یوې بلې کیسې راوړې ده. زموږ د کیسه عنوان د کب ماموریت ده. لیکوال احمد مشفق نازنین، انځورګر عارف الاسلام، ژباره د درخت دانش کتابتون، ژبارین محب رحمان محب. ښه ګلالیو، نو راځئ چې کیسه پیل وکړو. تنګړه او پوتې په سیند کې لوبې کوي. ناڅاپه د تنګړه سر د یوه کلک شی سره لګیږي. تنګړه په غوسه وایي: اوف، دا څه دی؟ دا د یوه ناریال پوستکی دی. پوتې پوښتنه کوي: آیا سیندونه د کثافاتو د اچولو ځایونه ګرځېدلی؟ تنګړه فکر کوي چې سیند به ډېر ښکلی وي. شاوخوا لامبو کوي او ډېر کثافات ویني. اوبه چټلې ده او د خلکو له کثافاتو ډک دی. تنګړه لا ډېره په غوسه کېږي. تنګړه خپل ملګري پوټې، روې، کاتله، چرګرې او کوې راغونډي او له هغوی څخه مرسته غواړي. هغوی څنګه کولی شي خپل ستوګنې پاک کړي؟ کب پرېکړه کوي چې له انسانانو سره نیغ په نیغه وغږېږي. بله ورځ تنګړه او د هغه ملګري د سیند له بانک څخه لیدنه کوي او یو هلک په ګوته کوي چې په اوبو کې کثافات اچوي. هغه ته په آرامۍ سره وایي: ته زموږ کور چټلوي، ولې دې خپل کثافات په اوبو کې اچوي؟ هلک حیران پاتې شي او په کوچنۍ آواز یې وایي: بخښنه غواړم، ما هیڅکله هم د خپلې کړنې په هکله فکر نه دی کړی. هلک د کب پیغام له خپلو ټولو نورو ملګرو سره شریکوي. هر څوک یې اوري، ټول کبان له خوشحالۍ نڅا کوي. بله ورځ تنګړه او د هغه ملګري ښوونځي ته په هیجان سره لامبو کوي. هغوی پوهیږي چې کور به یې بیا ځل ښکلی شي. دا قصه په همدې ځای پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې دا لاندې قصې مو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. ګلالیو ماشومانو، موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولئ، واورئ او ډاونلوډ وکړئ. تر بله ورځ او یوې بلې کیسې، د خدای په امان.